ټرمپ وایي د جګړې د ګټلو لپاره افغانستان له نقشې ورکولی شم. ګرانو لیدونکو، که چېرې تاسې د سپورټ او د سیاست مینوال یاست نو دغه چینل مو په خدمت کې دی او تاسو ته به هر وخت تازه او دقیق معلومات خپروي. خامخا یې درسره سبسکرایب کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبې په ورځ په واشنګټن کې د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان سره ناسته کې خبریالانو ته وویل که دی وغواړي نو د افغانستان جګړه یوه اونۍ کې ختمولی شي او د دې کار لپاره د 10 ورځو کې افغانستان د نړۍ له نقشې ورکولی شي، خو نه غواړي چې داسې وکړي. نوموړي وویل له پاکستان او نورو هیوادونو سره پر دې کار کوي چې څرنګه امریکایي پوځیان له افغانستانه ووځي، ځکه امریکا نور نه غواړي چې په سیمه کې د پولیسو رول ولوبوي. ځینو کسانو ته ښایي د امریکا په څېر د یو هیواد د ولسمشر دا ډول څرګندونې د ډیپلوماټیکو نورمونو خلاف ښکاره شي، خو دا لومړی ځل نه دی چې نوموړی د یو بل هیواد په اړه دا ډول ژبه کاروي. همدا تېره میاشت یې په یوه ټویټ کې ایران ته خبرداری ورکړ هېڅکله امریکا ونه ګواښي. نوموړي لیکلي وو که تهران واشنګټن او ګټو ته یې زیان ورسوي نو دا به د تهران د ویجاړي په معنا وي. د ولسمشر ټرمپ په ټویټ کې راغلی وو که ایران جګړه وغواړي نو دا به یې د رسمي تباهۍ په معنا وي، بیا امریکا ته ګواښ ونه کړی. د تیر 2013 کال د جولای میاشت کې هم ولسمشر ټرمپ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي وو ایران به له داسې عواقبو سره مخ شي چې د تاریخ کې به یې هېڅکله نه وي لیدلي. تر دې وړاندې په 2018 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي سرمشریزې ته په خپله لومړۍ وینا کې ولسمشر ټرمپ د شمالي کوریا د له منځه وړلو ګواښ هم کړی و. هغه مهال په تالار کې ناستو نړیوال مشرانو د ده خبرې په حیرانۍ اورېدلې او د ځینو د ناخوښۍ څرګندونه هم کوله. ولسمشر ټرمپ څو ځله نور شمالي کوریا ته سخت او مخامخ ګواښونه کړي دي. همدا نن دوشنبه ټرمپ د پاکستان پر پوځ تور پورې کړ چې د ترهګرۍ پر ضد جګړې لپاره یې له امریکا نه د 1.3 میلیارد ډالر مالي مرسته اخیستي، خو په اصل کې د امریکا پر ضد کار کوو. جالبه دا وه چې نوموړی دا خبره د لومړي وزیر عمران خان په مخ کې وکړه او تر دې هم جالبه دا ده چې په دې رسمي سفر کې له عمران خان سره د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم ملګری دی. همدا څو ورځې وړاندې هم نوموړي د برطانیا د لومړي وزیر تبریز عامای په اړه په ټویټر ولیکل باید له اروپایي ټولنې د وتلو لپاره یې د ده مشوره منلې وای، خو وایي نه منله او ځکه اوس لار ترېنه ورکه ده. ټرمپ څو ځله د لندن د مسلمان خروال صدیق خان ته هم پر خپله ټویټر پاڼه سپکوی کړی او تورې لګولی چې هغه خپله دنده په سمه توګه نشي ترسره کولی. په کور دننه هم ښاغلی ټرمپ ډیری وخت پر خپلو سیاسي مخالفینو او د جمهوریت پالو ګوند پر مهمو غړو سخت لفظي بریدونه او نیوکې کوي. سیاسي شنونکي د ولسمشر ټرمپ غیر ډیپلوماټیکې ژبې سره ویشلي دي. ځینې په دې باور دي چې نوموړی هېڅ ډول سیاسي او ډیپلوماټیکه نورمونه په پام کې نه نیسي، نو دا چلند د امریکا سیاسي سرخوږی جوړولی شي. خو د نوموړي پلویان بیا ټینګار کوي چې دی سپینه خبره کوي او د امریکا دښمنانو په هغه ژبه خبرې کوي چې باید ورسره وشي. هیره دې نه وي چې د امریکا پخواني ولسمشر جورج بوش، د بهرنیو چارو پخواني وزیر هیلری کلینټن او پخواني سناتور جان میکن هم په بېلابېلو وختونو کې د نورو هیوادونو په اړه ورته ژبې کارولې دي.